السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د لسم درس 11مه برخه ده. عنوان د مؤنث او مذکر اسمونو پیژندنه ده. یوه لنډه کتنه له مثالونو سره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورت یوسف دوهم نمبر آیه ده. ترجمه دسته بېشکه موږ قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. نو زموږ او ستاسې هدف دا ده چې الله پاک قرآن په عربي ژبه نازل کړی. موږ د عربي ژبه زده کوو، د قرآن ژبه زده کوو، تر څو موږ وکولی شو چې د تلاوت ترڅنګ د قرآن په معنا هم پوه سو. نننۍ موخې مو څه دي؟ د مؤنث او مذکر اسمونو پیژندنه. درېیمه برخه ده له مثالونو سره. په عربي ژبه کې ټول اسمونه یا مؤنث یا مذکر دي. موږ څنګه کولی شو چې مؤنث اسم وپیژنو؟ په عربي ژبه کې هغه اسمونه چې د مؤنث نښې ولري هغه ته مؤنث اسم وایي، او پاته نور ټول اسمونه چې دي مذکر دي. هر هغه چا چې زما د لسم درس ټولې برخې نه یې کتلي، نو له هغو څخه مې هیله دا ده چې هغه وګوري. ما په مفصله توګه د مؤنث اسم نښې تشریح کړي دي. لاندې جدول کې مؤنث او مذکر اسمونه مشخص کړئ. سونه پښتو ترجمه یې چې ده لارې، طریقې، دودونه، کړنلارې. زه اوس څنګه کولی شم چې د جنسیت معلوم کړم، یعنې دا اسم مؤنث ده مذکر ده. نو زه لومړی راځم د جدول ده په عربي ژبه کې د مؤنث اسم نښې ګورم. لومړۍ نښې ته چې حقیقي یعنې بیولوژیکي مؤنث اسم هم نه ده. دوهمې ته راځم چې غیر حقیقي یعنې مجازي مؤنث. لومړۍ نښه چې وه ثبوتای مربوطه ده، اسم پای ته رسېدلی، دا هم نه ده. غیر حقیقي یعنې مجازي مؤنث اسم دوهمه نښه دا وه چې په الف ممدوده پای ته رسېدلی، دا هم نه ده. ولې؟ درېیمه نښه دا وه چې د ښارونو، کلیو او هیوادونو نومونه دي، دا هم نه ده. د خطر سیدې له ترجمې نه پوهېږم. څلورمه نښه د اور او رڼا نومونه هم نه دي، چې د ترجمې ته یې ګورم. پنځمه نښه د بدن هغه غړي چې په جوړه کې وي، دا هم نه دي، له ترجمې څخه یې معلومېږي راته. نو شپږمه نښه د مؤنث اسم هغه نومونه دي چې عربانو داسې ټاکلي دي، دا هم نه دي. نو د جمع ماته اسم هم نه ده. نو که چیرې د مؤنث اسم نښې ونه لري، زه نو د اسم ته لیکلی سم چې دا مذکر اسم ده. بل مثال ته راځم. الجوع معنی شی ده لوږه. نو د دې جنسیت څنګه معلومولی سې؟ درته وایي چې د دې جنسیت شی ده مذکر ده که مؤنث ده. ته به دلته راسې چې په عربي ژبه کې د مؤنث اسم نښې ته به وګورې چې حقیقي یعنې بیولوژیکي مؤنث اسم نه ده. لومړۍ نښه نه لري چې په تای مربوطه پای ته رسېدلي. دوهمه نښه هم نه لري چې په الف ممدوده او همزه پای ته رسېدلي وي. د ښارونو، کلیو او هیوادونو نومونه هم نه دي. څلورمه نښه چې د اور او رڼا نومونه هم نه دي. پنځمه نښه د بدن هغه غړي چې په جوړه کې وي، دا هم نه ده. بل شپږمه نښه چې د مؤنث اسمونو څه وه، هغه نومونه چې عربانو داسې ډاکلي دي، دا هم نه ده. د جمع ماته اسم هم نه ده. نو که چیرې د مؤنث اسم نښې ونه لري، دا ټول د مؤنث اسم نښې دي، نو دا مذکر اسم ده. بل راځم دلته ګورم چې شی ده بیداء، معنی شی ده سپین. نو زه ګورم چې د دې جنسیت مؤنث ده که مذکر. نو زه دلته راځم د جدول ته ګورم په عربي ژبه کې د مؤنث اسم نښې. څومې نښې ته راځم. د غیر حقیقي یعنې مجازي مؤنث اسم دوهمې نښې ته راځم. هغه اسمونه چې په الف ممدوده او همزه پای ته رسېدلي، دا هم له ډکشنري څخه هم استفاده وکړو. د دې اسم جنسیت شی ده مؤنث. دلته راځم په لاندې جدول کې مؤنث او مذکر اسمونه مشخص کړئ. السماوات شی دي اسمانونه. نو زه اوس د جنسیت څنګه مشخصولی شم؟ راځم د په عربي ژبه کې د مؤنث اسم نښې اتمې برخې ته راځم. اتمه نښه یې شی وه چې د جمع ماتې اسم که مو چیرې په یاد وي چې سما اسمان ته وایي، سماوات یې اسمانونو ته وایي. دا د غیر عاقل ماتې جمع وه چې بڼه یې بدلېده او موږ هغه ته چې مفرد مؤنث ویل. او دومه نښه یې دا ده چې موږ هغه د پای تورو ترکیب هم که چیرې په یاد وي چې پای تورو ترکیب شی و، آتن، آتن، دا چې و دا د مؤنث اسمونو د پای تورو ترکیبونو. زه به دې ته مستقیم ولیکم چې دا شی ده، دا جنسیت یې مؤنث ده. دلته ګورم النساء ښځې. نو دلته راځم په عربي ژبه کې مؤنث اسم نښې ګورم، دا حقیقي یعنې بیولوژیکي مؤنث اسم ده. دې ته مستقیم ولیکلی شم چې د دې جنسیت شی ده مؤنث ده. بل مثال ته راځم. الیتامه شی ده یتیمان. نو دا مستقیما پوهېږم چې دا د
په عربي ژبه کې د مؤنث اسم نښې نه لري او له معنا څخه هم بېګانه چې دا مذکر اسم ده، مستقیما درته ورته ولیکئ چې دا مذکر اسم ده. که دلته راځم قلوبي څه معنا زړونه، نو د دې جنسیت د معلومولو لپاره چې دا مؤنث یا مذکر اسم ده، لومړی راځم دې جدول ته په عربي ژبه کې د مؤنث اسم نښې دلته راځم دا د جمعي ماتې اسم ده. دا څنګه پوه سم؟ هر هغه چا چې زما د جمعي اسمونو په اړه معلومات نه لري، زما د تېر درسونه وګوري، ما په مفصله توګه معلومات ورکړي. ګورئ، قلبن یو زړه ته وایي، ولې قلوبي زړونو ته وایي. دا څه ده؟ دا د غیر عاقل ماتې جمع ده چې موږ هغه ته شی ویل، غیر عاقل ماتې جمع ته مو مفرد مؤنث ویل. که مو چیرې په یاد د دې اسم جنسیت څه ده؟ مؤنث ده. چیرې څوک وایي چې دا د غیر حقیقي یعنې مجازي مؤنث اسم 5 نښه لري، دا هم د بدن غړي دي. خو دلته ګورئ ما وویل چې د 5 نښه هغه ده چې د بدن هغه غړي چې په جوړه وي، لکه 2 لاسونه موږ لرو، 2 پښې لرو، ولې یو زړه لرو. دا څه ده؟ دا د غیر عاقل ماته جمع. که دلته راځم جهنم معنی څه ده؟ جهنم یعنی دوزخ. د دې جنسیت زه څنګه معلومولی سم؟ په عربي ژبه کې د مؤنث اسم نښې جدول ته مراجعه کوم. کله چې دلته رالم موږ 4مه نښه څه شی ویلي وو؟ د اور او رڼا نومونه دي. نو لکه څنګه چې ما ویل که غواړئ چې مطمئنه سئ چې ټول د اور او رڼا نومونه مؤنث نه دي، خو ولې دلته چې ما دیکشنري هم چک کړه. دا څه ده؟ جهنم څه ده؟ دوزخ. دا څه ده؟ دا مؤنث اسم ده. دلته به زه ورته ولیکم چې جنسیت یې څه ده؟ مؤنث ده. که غواړئ چې ځان مطمئنه کړئ چې د اور او رڼا په برخه کې چې د دې جنسیت د معلومولو لپاره باید حتما تاسې چېرته ته مراجعه وکړئ؟ دیکشنري ته مراجعه وکړئ. شهداء شاهدان. د دې زه څنګه معلومولی سم چې دا مؤنث اسم ده که مذکر اسم ده؟ دلته راځم په عربي ژبه کې د مؤنث اسم نښې ګورم. هر هغه اسمونه چې په الف ممدوده او همزه پای ته رسېدلي هغو ته موږ څه مؤنث وایي. ولې دلته دا څه ده؟ مذکر ده او د عاقل ماتې جمع ده. د عاقل ماتې جمع څه ده؟ دا مذکر اسم. زه به مذکر ورته ولیکم او مؤنث هم صحیح ده. د نننۍ درس لنډیز د مؤنث او مذکر اسمونو پېژندنه هم وکړه. نن انشاءالله موږ وکولی سو چې دا درس پای ته ورسوو. موږ څنګه کولی سو چې د مؤنث او مذکر اسمونه وپېژنو؟ نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې زما د 10م درس ټولې برخې په مکمله توګه وګورئ. تاسې به وکولی سئ چې د مؤنث اسم نښې په مفصله توګه زده کړئ. که چیرې مو د مؤنث اسمونو نښې زده کړئ، تاسې به وکولی سئ چې په اسانۍ یو اسم په قرآن کې وایئ چې دا مؤنث ده یا مذکر ده. او له ټولو څخه مې دا هیله ده چې سورة الهمزه له ترجمې سره وګورئ. لومړی اسم مشخص کړئ. زه څنګه اسم مشخصولی سم؟ ترجمې ته ولاړ سه. کله چې د اسم پیدا کړو چې دا اسم ده، نو اسم هغه کلمې ته وایي چې په زمان پورې تړاو نه لري، ولې معنا لري. نو کله چې د اسم مشخص کړ، د هغه جنسیت، حالت او شمیر ولیکه او کولی سئ چې ماته په کومنټ کې ولیکئ. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 15 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. وړاندیز خپلې ټولې یادونې او پوښتنې کومنټ کې راته ولیکئ. نننی درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاوو کې مه هېروئ. خدای پامان.